دارالمان کې ورکړي وه ما. دا څه وی؟ قسم ده ما سره 50 لک روپۍ وې، هغه زما اکاونټ یې ایستلي دي او ما خپل فیوچر ته پلان کړي وه چې زه به انشاءالله بهر ته ځم. همدای ما نه پیسې واغستې ما ته ویل کېږي او زه په 15 کروړه کې خرڅولم. قسم په قرآن چې یې خرڅولم وړه خور یې راته خرڅوله په 80 لکه کې. بس کور مې ځینې واغسته، ما ته کار کوه خپل، نور ګاډی مې رانه واغسته، هر څه رانه واغسته. ها ملګرو، دا د نیمرا KTK کوم ویډیو چې دی دا وخت په سوشل میډیا ډېر زیات چلیږي، په کوم کې چې په خپل مور باندې الزامات لګول دي. یعنی که تاسو خیال کړی وي هیومن رایټس پاکستان کم شیرام خان هغې دپاره هم رسېدلي دي، هلته هم ویډیو کړله. دا پکې هم ویل دي چې موږ ته داسې خطرات را مخې ته شوي دي چې ما خپل خور او مور چې کوم ده هغه زما په مرګ پسې را لګېدلي دي. مختلف قسم الزامات چې دي هغه یې لګول دي. نن چې کوم دی پهلوان مرداري سره هغه هم ویډیو ریکارډ کړو، بیا چې کوم دی الزامات ولګول، وایي چې زه 15-16 میاشتې د سکرین نه هم ورکه شوی یم. یعنې خپل مور چې کوم دی دارالمان کې چې کوم دی هغه داخل کړی وم، ورسره زما خور، داسې مختلف الزامات او په الزاماتو کې ډېر زیات کوم اختلافات چې دی هغه هم واضح نظر راځي. یعنې سړی چې کوم دی هغه دا نشي ویلی چې په دې نسبت سره ووایي چې آیا واقعي د دې مور چې کوم دی داسې کار کړی دی. خو کوم ټیک ټاک ته راوتي دي خپل کوم شهرت چې دی هغه حاصلول غواړي او د هغې دپاره چې کوم دی داسې قسمه حرکات کوي. بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي، ځکه دیو چې کوم حالات شروع کړي دي درېو خویندو، نو هغه د ټیک ټاک په تاریخ کې په پښتنو کې چا داسې حرکت نه دی کړی. دغه ویډیو په دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.